د افغانستان کرکټ بورډ رئیس فرهان یوسفزي د هغې وروسته چې ګلبدین نایب لایف راغی، ګلبدین نایب ته یې په خبرو کې څه ویل. د په خپله فیسبوک پاڼه، ټویټر او همداشانتې د ګلبدین نایب سره په تلیفوني مکالمه کې کومې خبرې کړې دي په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. په دغه ویډیو ضرور درسره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ بورډ د پریکړې په اساس اصغر افغان یو ځل بیا د کرکټ د درې واړه فارمټونو لوبډلمشر وټاکل شو. شاید دا پریکړه د ویسټ انډیز پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ او یوې ټیسټ د بایللو له کبله شوې وي، خو دا پریکړه په افغانستان کې دننه د ښه راغلاست او مخالفتونو سره مخ شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی لوبډلمشر او اوسنی لوبغاړی ګلبدین نایب د کرکټ بورډ پریکړه وغندله او ویل چې د اصغر افغان په لوبډلمشرۍ کې لوبه نه کوي. د ګلبدین په وینا اصغر د نړیوال جام پر مهال د محمد نبي او رشید خان په مرسته د افغانانو د احساساتو سره لوبه وکړې او ملي بیرغ ته هیڅ احترام ونه کړ. د دې پر ځای چې اصغر څرنولی ته معرفي شي، یو ځل بیا لوبډلمشر وټاکل شو. نوموړی وایي نبي زما ښه ملګری و، خو د نړیوال جام پر مهال زما د لوبډلمشرۍ او د اصغر د ملګرتیا په خاطر د افغانستان لپاره لوبه نه کوله. د ده په وینا چې څو ځلې تر اطاقه ورغلم، خو دوی اصغر، نبي، رشید مې پر وړاندې بې تفاوته وو. ګلبدین نایب وایي اصغر د خپل ورور لپاره زما کرکټ 2 کلونه خراب کړل. د ځان لپاره د سیمې شینواري کرکټ خراب کړ، خو کله چې حشمت الله شهیدي د افغانستان لپاره لوبه کوله، د ویسټ انډیز له لوبې لرې کړ او په لوی لاسي کرکټ ورخرابوي. ګلبدین نایب وایي ما په ژوند کې 2 ځلې ژړلې، لومړی چې کله مې لور وفات شوه او دویم ځل په نړیوال جام کې د ملګرو د نځوانۍ په خاطر. ګلبدین په خپلو ویډیو خبرو کې د کرکټ نورو اړخونو ته هم اشاره وکړه چې د کرکټ د تباهۍ لوی لامل یې عاطف مشال یاد کړ. د خبرې چا مثبت او چا منفي نیولې، خو د کرکټ بورډ رئیس فرهان یوسفزي هم مجبور شو په خپله فیسبوک پاڼه یې پوسټ وکړ او ګلبدین نایب څخه یې غوښتنه کړې چې کرکټ دې نه پرېږدي او د افغانستان لپاره دې لوبې وکړي. لیکلي دي د ځان په اړه فکر مه کوه، د افغانستان په اړه فکر وکړه. په عموم کې د یوسفزي پوسټ د نصیحت په شکل لیکل شوی. یوسفزي لیکلي تاسو زموږ اتل یاستئ او اوسئ به تل. ګلبدین نایب هیڅ کله د ځان لپاره فکر مه کوئ، د هیواد لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره او د لوی افغانستان لپاره فکر وکړئ او لوبو ته ادامه ورکړئ. تاسو باید ځان ته نه بلکې افغانستان ته وګورئ. هیڅ کله د ځان هیلې، د ځان استعداد، وړتیا په نورو پورې مه تړئ، بلکې ځان د نورو لپاره ولوبوئ. د کرکټ د مینوالو د زړونو ترلاسه کولو او کرکټ ته د لا خدمت لپاره د ښه لار نه ده چې تاسو اوس انتخاب کړې ده. په درنښت، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر. د کرکټ بورډ رئیس پوسټ ته 95% کسانو منفي نظرونه ورکړي وو چې پوسټ بیرته ډیلیټ کړل شو.